نو کوم خلک چې نبی سلام پیدایش روز مناوي په دې بار باندې نو د پیدایش خوشحالي مناول شکی دي او د مرګ په روز باندې داغه خوشحالي مناول د یقیني دي ګوره چې خو شو چوفات نو دا کار اولنې شګانو کړي دا جراثیم د کم ځای نه راغلي دا د شګاب نه راغلي په دې کې مشابهت د کافر هم دي عیسایان د عیسی علی السلام د پیدایش روز مناوي کنه کرسمس ته وایي کرسمس او کوم د دسمبر د کم میاشت کې مناوي په دې کې کرسمس هغه مناوي او بعضي مسلمانان ناپوه غم باغ کې شریکي دا دومره ناپوه ستاسو د الله د نبی سره محبتي داغه طریقې ما بیان کړ داغه طریقه دا نه ده چې د دې روز دا روز مناو کې او جلوسونه او باسیو عید میلاد زمونږ د نبی سلام سره او پاکي شرکی الفاظ او شرکی قصیده او شرکی شعرونه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت نه خاله ده او بار د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش یقیني نه ده بلکې دې کې د تابعی قول شته صحیح سندن چې نبی سلام فاطم ربیع الاول پیدا او په بار باندې دا خبره مشکوکه ده په بار ربیع الاول سکیږي د نبی سلام د پیدایش روز مناويږي عید میلاد ته وایي مولد النبی صلی الله علیه وسلم اول خدا خبر از دکې چې د نبی سلام په پیدایش کې اختلاف دی چې نبی سلام په 12 ربیع الاول پیدا شوی او کنه دا په بل تاریخ پیدا شوی د یو صحیح قول د سعید ابن جبیر چې امام ابن کثیر په خپل سیرت کې را نقل کړی دی او بالکل البانی سے به د سند تصحیح کړی دا هغه دا چې نبی سلام په 8 ربیع الاول پیدا دی په 12 نه دی په 8 نو په دې 8 باندې د نبی سم پیدایش دا مشکوک دی دا شکی خبره ده ها په 12 ربیع الاول د نبی سلام مرګ یقیني دی نو کوم خلک چې نبی سلام پیدایش روز مناوي په دې 12 باندې نو د پیدایش خوشحالي مناول شکی دي او د مرګ په روز باندې داغه خوشحالي مناول د یقیني دي ګوره چې خو شو چوفات په 12 د رسول الله سلام پیدایش یقیني نه ده بلکې دې کې د تابعی قول شته صحیح سندن چې نبی سلام فاطم ربیع الاول پیدا دي او په 12 باندې دا خبره مشکوکه ده ها په 12 باندې یقیني وفات شوه په خو به د خلکو 12 وفات ویلا بیا په دې موحدینو اعتراض وکړ چې لکه 12 وفات باندې په 12 خو نبی سه وفات شو نو تاسو د رسول الله سم د وفات روز مناوي چې خو شو چې وفات شو نو بیا دیو بدل کوي نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ د پیدایش روز مناوو دا الله د نبی سه محبت دانه ده چې ته حدود کراس کړي دا الله د نبی په مینه کې حدود کراس کول ځکه د محبت اصول دي محبت به هغه شان کوو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته خودلې او صحابه د رسول الله سره محبت کړ دې او د امت امامانو کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش روز مناول دا چا کړی دا اول دا ابوبکر نه کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل جون کې نه کړی دا عمر عثمان علی نه کړی دا امام ابو حنیفه شافعی مالک احمد بن حنبل رحمهم الله نه مناو کړی دا اول شیګانو مناو کړی فاطمیون چې دا باغ 362 کې په مصر حاوی شو یعنی په څلورمه صدۍ کې او د دې حکومت په 9مه صدۍ پورې پاتې شوې ده یعنی 5 صدۍ او د شپږمې صدۍ نیمه پورې داغه وروسته بیا په موصل ښار کې یو بادشاہ مظفر په نوم باندې هغه د نبی سلام په شپږمه صدۍ کې د رسول الله سلام د پیدایش روز مناو کړه نو دا کار اولنې شګانو کړي دا جراثیم د کم ځای نه راغلي دا د شګاب نه راغلي ستاسو د الله د نبی سره محبتي داغه طریقې ما بیان کړ داغه طریقه دا نه چې د دې روز دا روز مناو کې او جلوسونه او باسیو عید میلاد زمونږ د نبی سلام سره او پاکي شرکی الفاظ او شرکی قصیده او شرکی شعرونه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت نه خاله ده اوس هم تاسو ګورئ حرمین شریفین حجاز مقدس پاکي به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش روز نه مناويږي کدا سنت وې دا دین وې دا په مکه کې وې دا په مدینه منوره کې وې دا په حجاز مقدس کې وې چلته لوی اهل علم دي او د علم ملک دی دا صرف په عجمو کې هندوستان پاکستان بنگلاديش افغانستان دا ملکونه داوی غټي او داغه د پاره دلیل دومره کمزور دی چې دا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اظهار کوو د دې غټه وجه دا د زمایزتون دا بدعت ده دا په دین کې یو نوې عمل دی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فورد نبی سم فرمایلی حدیث مسلم کې راځي چې زما په دین کې او کار ایجاد کو د ثواب په نیت باندې او هغه زما په دین کې ثابت نه دا به مردودي دویمه وجه تاسو ته پته ده په دې کې مشابهت د کافر هم ده عیسایان د عیسی علی السلام د پیدایش ورځ مناوي کنه کرسمس ته وایي کرسمس او کوم د دسمبر د کم میاشت کې مناوي په دې کې کرسمس هغه مناوي او بعضی مسلمانان ناپوه غم باغ کې شریکي دا دومره ناپوه عیسایان و عیسی علی السلام د الله بچی دی او یو مسلمان د عیسایانو سره په دې خوشحالي کې شریکيږي د څه مطلب چې زوم دا منم چې عیسی علی السلام د الله بچي عیاذ بالله او مسلمانان د محمد رسول الله د پیدایش ورځ مناوي د کې مشابهت د اهل کتاب سره د کافر سره موږ به د رسول الله سره محبت
داغه سره میدا داغه طریقه بدانه زمونږه طریقه د رسول الله سره د محبت دادا داغه کامل تابعداري داغه کامل اتباع داغه کامل اطاعت چې د الله د رسول د هر خبري سره زمونږ لبیکی چاغه را تسوي امونږ چې بالکل حاضر فعل الراس والعين دا په سر سترګو مونږ ته قبول چې زمونږ نبی ویلي دي بس مونږ تیار یو